اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده چې زموږ څومره خواږه کتونکي دي د صحت او د عافیت په جامه باندې به پټ وي. ټولو نه مخکې حمد و ثنا هغه ذات لره چې زموږ خالق او مالک دی. بیا بې شمېره درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی زموږ څومره مسلمانان دي په تکلیفاتو کې الله دې ورته تکلیفات په راحت کې بدل کړي. د چا اولاد نه الله دې ورته صالح اولاد ورکړي، د چا کاروبار نه الله دې ورته بهترین کار ورکړي او د چا چې په زړه باندې څه جایز مراد وي هغه دې پوره کړي. نننۍ ویډیو او تقریبا هر ویډیو نه مخکې زه یو څو خبرې کوم. یو خو زما چې کوم نننۍ وظیفه ده دا ډېر ناشنا ده. سورت کوثر وظیفه ده د تور تار والا. تور تار به تاسو ته ښکاري، دا به ته ښیمه او د دې به تاسو کمالات ګورئ انشاءالله العزیز. الله رب العزت په دې وظیفه کې څومره خیر اچولی دی. یو زموږ دا کم نمبر چلیږي دا به هغه کسان موږ ته په دې باندې رابطه کوي چې کم کسان په موږ کار کوي. چېرې په خپل راسه یا ټایم نشته یا نشم کولی یا مې تعلیم نشته، په موږ څوک کار کول غواړي دا واتساپ نمبر هغې دپاره دی. بل زما چې داسې څوک نه نو زما ویډیو په پښتو کې ده او پښتو کې چې کوم دی هر پښتون پې پوهېږي نو بیا زما نه هغې باره کې تپوس ضرورت نشته. دویمه خبره دا ده چې د اجازت دپاره ډېر اسان شرایط دي. څوک په خپله کول غواړي نو به زمونږ ویډیو لایک کول دي، چینل سبسکرایب کول دي او په کمنټ کې خپل نوم یا ماشاءالله سبحان الله الله اکبر په شان بهترین الفاظ لیکل دي. د کومو خویندو ورونو چې تعلیم نه وي هغه د ټوله ویډیو ګوري، بس هغې ته اجازت دی، یو سیکنډ هم مه تېروئ. نو دا د صورت کوثر عمل چې دا زما په بل یو چینل باندې پښتو وظیفه باندې ما ورکړی دی او ډېر زیات خلکو کتلی دی او ماشاءالله ډېر خلکو الحمدلله د هغې ورسره مشکلات حل شوي دي. دې سره صرف او صرف د پیسو کمی چې کوم دی څوک چې د پیسو مسله یي نن سبا خو غربت داسې یو شی دی چې دا د انسان دشمن دی چې دغه در سره نه وي، دولت در سره نه وي نو خپل خپلوان رشته دار هم څه توجه نه درکوي په علاقه کې. بس نن سبا هغه د انسانیت پیسې ته راغلی دی او د دې وظیفې سره انشاءالله العزیز تاسو دومره یاره دا بالکل زه یقین او په ګارنټۍ سره به دې وایم چې چونکې د صورت کوثر وظیفه ده او صورت کوثر باندې کې الله رب العزت ډېر برکتونه اچولي. ګارنټي در کوم که ته ځان وایې چې زه د زرو نه لکپتي شم او لکپتي نه کروړپتي شم، دا انتهایي آسان دی. د دې تور تار په برکت باندې به الله رب العزت ستاسو دا کار کوي او یاد ولرئ که تاسو دا په صحیح طریقه باندې وکړو نو خپل خپلوان به درته حیران وي، تپوس به درنه کوي ته سره دا دومره پیسې راغلي د کوم ځای نه. خو کول دا ستاسو کار دی، ښودل زما کار دی او انشاءالله العزیز چې الله رب العزت کلام دی او د هغه نه موږ مدد غواړو نو خو زموږ مددګار دی او موږ ته اسلافو نه دا شی پاتې شوی دی. دې کې څه جادو منتر څه غیر شرعي کار نشته. یقین ضرورت دی، که څوک یقین کوي بسم الله ودي کړي، که څوک یقین نه کوي په هغه باندې هم څه ګناه نشته. خو زه به انشاءالله العزیز د شریعت نه د قرآن او د حدیث د دعا نه به لږ هم اخوا دېخوا نه ځم. نو ما تاسو ته ویل چې لکه پیسې د چا سره نه وي نو دا غربت دا د انسان ډېر غټ دشمن دی. نن سبا هغه مینه محبت پیسو له راغلې ده، که د یو غرور غریب وي نو خویندې هم بیا عزت نه کوي او که زوی غریب وي نو پلار او مور هم ورته هغه ورونه هم ورته هغه نظر نه کوي. بس دا یو هغه دنیا هغه ټول محبت چې کوم دی د هغه پیسې ته راغلی دی. الله رب العزت دې څومره غریبانان دي هغوی له دې الله رب العزت مال دولت ورکړي او الله یې د هغې دا مشکلات اسان کړي. نو دا چې کوم نننی عمل دی خویندو ورونو ډېر اسان دی. داسې یو تور تار به رالي او صورت کوثر بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا صورت دی، دا ډېر بهترین صورت دی. آخري لس صورتونو کې څلورم نمبر صورت دی. دا په هغه وخت کې نازل شو چې کله حضور کریم صلی الله علیه وسلم زوی مبارک یا قاسم یا ابراهیم دې دواړو کې یو وفات شو نو د کفارو به ډېر خوشحاله و. دوی وایي زه وایي دغه چې کوم دی حضور علیه السلام یې خو دوی دا میراث شو نو هغې ته په عربۍ کې ابتر وایي. نو چې دا خو نعوذ بالله میراث شو د ده په څوک خو هغه رسول الله چې د الله پیغمبر و نن تاریخه پورې د هغه د نوم هم خلک لیوني دي. نو بیا الله رب العزت دا صورت کوثر نازل کو. دې صورت کوثر باندې به زه تاسو ته دومره وظایف ښیم
خو یقینا عقیده او یقین او وخت ورکول ته ګوره چې الله رب العزت در باندې د غیبونه د مال او د دولت څومره باران کوي تاسو خالي بیا تماشه کوئ خدا خود څه نه کیږي کنه چې هلته وظیفه کوم وای چې ته کې نو ما الحمدلله داسې چې مال را کړی دي او ما دا بعضې وظایف نه کړي که ما کړي وای نو ما څه به دې نه به هم راسه ډېر وي اوس هم په هر حال باندې شکر دی الحمدلله هر څه ډېر تېر دي څه کمی نشته نو راځم خپلې وظیفې طرف ته اجازت اغستلو والا چینل به سبسکرایب کړئ او چې کوم دی نو کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله غونډه ټکي ولیکئ ویډیو به ټوله ګورئ نو هله به پوهېږئ داسې نه کوئ چې بس تاسو سره داسې ټایم کې بیا ټایم نه دا خو د پیسو خبره ده که نه دنیا ده چې دنیا دې ورسره حل کېږي نو آخرت خو بس هغسې مونځ او دس او یا څوک یې دومره غم نه کوي خو کم سے کم دنیا ګټل غواړي پیسې ګټل غواړي د حلالو بر باندې الله رب العزت غیب نه د اسمان نه د پیسو باران بر باندې الله کوي نو تور تار به داسې راوالي او څه چل به وکړي چې په ورځ کې 24 غنټو کې کم ټایم تاسو ته آسان ښکاري یو ټایم به مقرر کړئ 144 ځل یو څلور څلوېښت ځل به سوره اخلاص وي نه سورة الکوثر به وي سورة الکوثر چې د 144 ځل وي نو بیا به دله یو غوټه ورکړي او دا به پې چوف کړي دا ګورئ لکه اوس ما داسې ځای کې راو چې ما 144 ځل وي نو به دې مې چوف کړو بیا به 144 ځل وي دا اوس ګوره 144 ځل ډېر ټایم غواړي ضروري نه ده چې ته دې په یو ورځ دا ووانه غوټې ورکړي نن دې یو غوټه ورکړله سبا درته بیا ټایم مغه ټایم میلاو شو بیا دې ولا غوټه ورکړه بیا دې ولا غوټه ورکړه دې کې به ته اووه غوټې برابر کړي تور تار کې به اووه غوټې برابر کړي او دغه رنګې چې 144 ځل دې ویل نو تار به راغلی او د هغې نه پس به دا صورت اخلاص به دې باندې داسې به صورت کوثر به داسې چوف کې زه که څه غلطۍ کوم صورتونه کې نو زما مقصد دا ویډیو چې دا د صورت کوثر ده د صورت اخلاص نه ده نو دا به اووه غوټې برابر کړي چې اووه غوټې دا برابر کړي نو دا تار به بیا لاس کې واچي لاس کې به دا وتړي لاس کې دا وتړو اوس پاتې خبره څه شوه پاتې خبره څه شوه اووه غوټې یې دې له ورکړې او بیا یې دا د لاس نه وتړو دا به لاس نه کوزي او د هغې نه پس به روزانه د ماخوستن یا د سحر د لمونځ نه بعد اول او آخر به درود شریف یو ورځ ځل او منځ کې به 41 ورځې پورې روزانه 144 ځل یو څلوېښت ځل به سوره اخلاص وایي چې کله دې دا دې پوره کړه نو زه وایم چې انشاءالله العزیز خپل لمونځ او داسې عبادات او ذکر او اذکار نو څوک نه منې کوم خو انشاءالله العزیز که دا چې الله تاسو پوره کړه ستاسو ته به د پیسو دپاره د دنیا د دولت دپاره د بلې وظیفې ضرورت نه وي اوس به دولت د کم ځای نه راځي هغه ځای نه به راځي چې کم د الله خزانې دي دا څومره چې مالداره کروڑپتیان او لکپتیانې پیدا کړي دي نو هغه سره کمی نشته هغوی له د کم ځای نه راځي دغه رنګ الله رب العزت سبب برابر کړي نو ښه دا به 41 ورځې روزانه یا د سحر لمونځ نه پس یا د ماخوستن لمونځ نه پس به یو څلوېښت ځل وایي مسلسل به یې وایي که چېرته چا نه پکې قضایي راغله ناغه راغله بیا به یې درسره کوي په دې چې لماته شوه نو دې یو څو خبرو ته به غوږ نیسئ چې 144 دا دې اووه ورځې به دې باندې وي اووه ورځې نه ټوله ورځ کې دې بس اووه غوټو باندې وي بیا د هغې نه پس 41 ورځې بیا دا وظیفه ده چې دا به روزانه به 144 ځل وي او دغه رنګې دا به ستا چله به پوره شي دا تار به تا سره وي دا به دې مړ به دې لاس باندې تړلی شي بس که چا څه وي چې څه شي دی بس دم کړی تار دی دې کې څه شرک و بدعت نشته تار چا څه نه ورکوي اصل کې ټول برکت چې کوم دی د هغه صورت د ویلو دی تش تار تړل خو هسې بس شرک میر کار شي کې نه خو به د بعضو خلکو عرش طرف ته چې کوم دی نو بس فضول شی دی که نه چې دم کړی دی نو دې باندې همون د الله کلام دم کو 144 ضربې 7 نو دومره ضرب دې باندې نو خامخا د هغې خو بس برکت وي نو انشاءالله العزیز دا داسې یو وظیفه ده چې الله رب العزت بس تاسو مالی مشکلات دا زه تاته په ګارنټۍ باندې زه وایم د ان اعطیناک الکوثر چې کوم وظیفه ده مالی مشکلات به الله ستاسو حل کوي انشاءالله العزیز دومره به خوشحاله چې ما ته به دعا کوئ که تاسو یې پخپله نشئ کولی او وایي چې یاره به ما سره ټایم نشته خو څوک غریب یار دوست رشته دار دی او هغه ته وایي هغه ته یې مو وښایه د الله د رضا دپاره ورته وښایه وایي داسې چل وکړه که هغه باندې الله ښې ورځې راوستي نو ته به یې مو کېږي کم سے کم دعا خو ورته کوي که نه به دا نننۍ ویډیو وه انشاءالله العزیز د دغه شانتې بهترینو ویډیوګانو سره به ستاسو په خدمت کې بیا راځم
او بس زموږ ملګرتیا سره زموږ سره په چینل کې اوسئ. دې کې بس صرف په پښتو کې کار کیږي. د بل ویډیو پورې ستاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله په امان.